زما سلوټ هغه چاته دی چې چا د دې ماشومې په بازیاب کېدو کې هر قسم منډه تړله ووهله نو ځینې داسې غلطي دي چې ګورې هر یو مور او پلار دی چې هغه یې کوي د خپل ماشوم په باره کې او دا خبره ټول انسانانو ته ضروري اوریدل پکار دی چې دا غلطونه خپل ماشومان خبر کې او تاسو ته ځان خبر کې چې کومې داسې غلطي دي او کوم داسې هدایات دي چې مور او پلار او خاندان ته ضروري دي چې خپل ماشومان په دو خبرو باندې پوه کی چې د داسې واقعونو خپل ماشومان بچ وساتي او را روان چې کوم وخت هغه ډیر زیات خطرناک وخت کې دي چې تاسو د ماشوم د پاره چې د ټولو اول علامات په دې باندې تاسو ته خپل ماشومان په حقول پکار دي کچیر د یو سکول یا د مدرسې یا د هر قسم تعلیمي ادارې مخې ته یو انسان بار بار زی او راضي او هغه ست تعارف کوشش کوي یا د تعلقاتو یا د خبرو کوشش کوي نو خپل ماشومان په دې باندې پوهه کې چې د دې انسان سره هرگز تعلق ونه ساتي که هر قسم انسان وي یا درینده وي او دویمه خبره دا چې په دې باندې هم ماشومان پوهه کې چې تاسو ماشومانو ته هر قسم انسان وي یا درینده وي هغه که د چاکلیټ ورکولو کوشش کوي یا د نور خوراک تر دې چې د سکرین پورې ورکولو کوشش کوي نو د ماشومان تاسو په دې پوهه کې چې دا سيزونه هرگز ترې نه ماخلي او درېمه ضروري خبره په دې باندې هم ماشومان پوهه کې چې تاسو هر څوک وي کاغه ماشومانو ته پلار یادوي یا مور ورته یادوي یا د خاندان هر یو انسان ورته یادوي او ماشوم ته د نږدې کېدو کوشش کوي نو د دې خبرې نه هم ماشومان خبر کې چې دا یو انسان هم کې دي شي او انسان چې نوي نو دا یو درینده ده او څلورمه خبره چې به انتها ضروري ده کچري یو انسان یا درینده ماشوم ته وي چې زما سره په گاډي کې کینا کاغه موټر سایکل وي یا هر یو سیز د سورلی وي نو خامخا تاسو خپل ماشوم په دې پوهه کې چې د دې انسان سره هرگز کینني او خپل کور ته د خپل خاندان سره په وخت باندې ځان را رسوي نو د داسې انسان یا د داسې درینده نه تاسو خپل ماشومان په خپل بچ کې او پنځمه خبره ضروري خپل ماشومانو ته وایي کچري یو انسان تاسو ته بار بار د نږدې کېدو کوشش کوي او تاسو سره د خبرو کوشش کوي نو خپل ماشومان په دې پوهه کې چې د دوه سره د خبرې نه کوي او خپل ماشومان تاسو په دې باندې اویرنس کې چې داسې خلکو نه او داسې درندو نه تاسو خپل ماشومان او خپل ځانونه بچ کې او د دې خبرې هم په حقول تاسو ته پکار دي خپل ماشومانو ته کچري انسان تاسو ته بار بار ګوري او بار بار تاسو کې سترګې وي نو د دې خبرې نه هم تاسو خپل ماشومان په کې او خبرې کې چې د داسې انسان یا د داسې درندې نه د ځان اوساتي خپل ماشومان چې کوم دی هغه تاسو ملګری جوړ کې چې تاسو ته هر یو خبره صفا کوي تاسو ماشومان چې کوم دی هغه به تاسو ته یو برینډډ مایند والا ملاويږي او د شارپ مایند والا به ملاويږي په دې خبره هم پلار او مور ته پکار دي چې ماشوم پوهه کې یا ټول انسانان په دې خبره باندې ځان پوهه کې کچري یو گاډي تیز رواني یا سلو رواني هو پاغه کې داسې سچويشن د نو ګوري چې هغه سچويشن هغه ته ګډوډ ولیدي شي نو په داسې سچويشن کې هم تاسو ته ضروري ده چې کومه محکمه تاسو سره نږدې وي هغه ته رابطه وکي ځکه چې په دې کې د انسان ژوند دی او انسان ژوند بچ کول انسانيت ته او په دې خبره باندې هم تاسو ته ځان پوهه کول پکار دي چې تاسو خپل ماشومان په کې کچري انسان بار بار ذاتی سوالونه د یو ماشوم نه کوي نو تاسو ته پکار دي چې خپل ماشوم په دې باندې پوهه کې چې دا ذاتی سوالونه تاسو نه داسې چې څوک کوي نو تاسو دغه درندې یا هغه انسان نه ځان وساتي او په دې وخت کې تاسو د خپل خاندان سره تعلق جوړ ساتي او په دې سره تاسو خپل کور ته خامخا دراتک کوشش کوي نو په دې خبره باندې تاسو هم ځان پوهه کې خپل ماشومان هم پوهه